د دیوبند مدرسې سره یو بازور وو. هغه بازور کې یو عیسائی وو. هغه عیسائی به رباب والو. اندای کروبار وو، ربابونه به والو. نیوا ورځې رباب خراب شوی. نا کوم بازار کې دا ګرځېدلو، بازار کې چانه پښتنه وکړه چې مو دا رباب خراب ته، دا به مو ته چوک جوړ کړي. نا دیوبند سره کوم بازار وو، نا هغې کې ورته کسانو ویلو چې د دیوبند مدرسې شیخ الحدیث ته مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله. شیخ صاحب ته یې ویړه شیخ صاحب یې جوړوای شي. بازار کې ورته کسانو دا خبره وکړه چې دا رباب شیخ صاحب ته یوسه، قاسم نانوتوی صاحب ته یوسه، یې جوړوای شي. د عیسائی ډېر حیران شوی چې دا خو رباب ده، رباب څنګه شیخ صاحب جوړوای شي؟ اخې دیوبند لوی عالم ده، اخ بخاري ترمذي پورې وایي، ربابونه څنګه جوړوي؟ حیران شوی د عیسائی. بیا یې پوښتنه کړې ده چې مو دا رباب خراب ته، دا رباب څوک جوړوای شي؟ نه کسانو ورته ویلو چې د دیوبند مدرسې مشر استاد ده، مشر شیخ الحدیث ته مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله، ربابونه جوړوای شي. دا ډېر حیران شوی چې دا څه عجیبه خبره ده، قرآن حدیث یې به ربابونه څنګه جوړوای شي؟ دا رباب به مو ته څنګه جوړ کړي؟ خو بس ډېر خلکو ورته دا ویلي چې شیخ صاحب ته یوسه مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله جوړوای شي. بس ویړه دا ګوره هغه هستي وه قاسم نانوتوی رحمه الله، دا د دیوبند مدرسې بانی ده، دیوبند مدرسه چې چا جوړه کړې ده، دا هغه سړی ده. نو قاسم نانوتوی رحمه الله ته د عیسائی مدرسې ته روان شوه ده. نو کله مدرسې ته راغله ده، مدرسې په ګیټ باندې یو دربان ویلوړ ده، چوکیدار ویلوړ ده. هغه نه یې پوښتنه کړې ده چوکیدار صاحب شیخ صاحب شته ده؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله شته؟ چې جی شته ده. چې ښایي ما ورسره څه کار ده؟ سره څه که نه څه خبره یې ورته وبکې. نه عیسائی سره چې کوم رباب وو، رباب یې مدرسې ته نه بسلو، مدرسې نه بار ګیټ سره یې رباب کېږدولو، رباب نه بغیر د عیسائی رو نه وتلو. ګوره عیسائی وو ښه ادب ورکې و، ښه رباب یې مدرسې ته رانه نه بسلو، شیخ صاحب برنه خفه شي. مدرسه ده، قرآن حدیثونه ورکې پرته دي، استادان دي ورکې، دا شیوخ دا علما به مو نه خفه شي. دوره ادب نه ډاکو، رباب یې نه مدرسې نه بار ګیټ سره کېږدولو. نو دوسه کله شیخ صاحب کمرې ته راغلو، مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله کمرې ته د عیسائی څخه کله رانغلو، وایي کتلو نو شیخ صاحب سره علما نوستي، خپل شاګردان ورسره نوستي، علمي مجلس شروع ده، علمي خبرې شروع دي. د عیسائی سوچ کړه ده چې دا علم ولا خبرې دي، علمي مجلس ته څوک یوه خبره کوي، څوک قرآن نه خبره کوي، څوک حدیث نه خبره کوي، دا ښایسته خبرې دي، علمي خبرې شروع دي. دی علمي مجلس کې څنګه زه رباب والا خبره وکړم؟ وشرمېدلو، ځان یې داسې ملامته کو چې کله مجلس ختم شي هغه نه بعد به زه شیخ صاحب ته ویر شي چې زما رباب خراب ته. زه اوس دا مناسبه نه ګڼم چې علمي مجلس کې د رباب والا خبره وکړم. نه کله مجلس ختم شولو، شیخ صاحب ته دا عیسائی راغلو، ورته یې حضرت ډېره معافي درنه غواړم، ډېره معافي درنه غواړم، ما رباب خراب و، نه په بازار کې مو چا نه پوښتنه وکړه چې ما رباب خراب ته څوک جوړوای شي، ته زه هغه ته ورشه. نه ما ته هر سړي ویلو چې دیوبند مدرسې کې مشر شیخ صاحب ده مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله، حضرت ما ته تاسې نه ویلو چې دوی جوړوای شي. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ورته فرمایي چې بالکل صحیح درته ویلي دي، زه ربابونه جوړوای شم. الله اکبر. نه د عیسائی ته یې قاسم نانوتوی رحمه الله ورته فرمایي چې رباب د کومه یم؟ چې حضرت هغه مو مدرسې ګیټ سره یخه ده، مو دا ډېره بېادبي ګڼله، سترګې مې شرمېدلې، مو رباب ځان سره مدرسې ته نه ده رانه بسله، مو رباب د مدرسې ګیټ سره یخه ده.
اوس ګوره شیخ صاحب ته ګوره مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله عاجزۍ ته ګوره قربان شه داسې اکابرو نه قربان شه داسې علماو نه څومره قربانیو سره څومره عاجزۍ کې وختونه تیر دي نه عیسوي ته یې ګوره عیسوي د عیسوي ته یې داسې ورته نه یې څه بس راوړه مړه د مدرسې ګیټ نه رباب راوړه نه مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله سره خپله چک شولو عیسوي سره یې مدرسې ګیټ پورې ولاړو مدرسې ګیټ ته ورسره لاړو دا یې ورته نه ویلو څه راوړه عیسوي مخکې دا مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ورپسې نه عیسوي ته یې ویلو څه رباب راکړه څنګه یې څه رباب ویر کو رباب کې یو تور خراب و اتور یې ورته برابر کو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله رباب ته ټانګ ویر کو څنګه چې ټانګ ویر کو رباب بالکل صحیح شو خراب رباب یې ورته جوړ کو عیسوي ته یې لوس کې رباب ویر کو عیسوي ونه پوښتنه کوي چې حضرت یوه پوښتنه درنه کوونه تو د رباب چال چېرته کې زده کړی او تو د رباب چلونه ولې زده کړي دي عیسوي ته یایي مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ته فرمایي چې عیسوي دا مې توسې غنتې خلکو دپاره زده کړه ده د رباب چال مې توسې غنتې خلکو دپاره زده کړی چې توسې غنتې خلک امام مدرسې ته څه ضرورت راوړي مدرسې کې ضرورت پوره شي به امام مدرسې نه لوټ شي دې خبرې د عیسوي په زړه باندې اثر وکړو رباب یې راواخیستلو مدرسې مخته رباب موت کو عیسوي راغلو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله په لوز باندې بیعت وکړو او دا کلمه یې ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عیسوي مدرسې مخته مسلمان کو عیسوي رباب موت کو رباب نه توبه وبسله قاسم نانوتوی رحمه الله په لوز باندې بیعت وکړو عیسوي مسلمان کو امو د علماو د اکابرو داسې کردار ده دعوت یې نه کوي خبره یې ورسره نه وکړه کردار یې ورته وښیلو اخلاق یې ورته وښیلو کردار باندې چې کوم کور کیږي په اخلاقو باندې چې کوم کور کیږي دا یې عزتمندو په بل څه نه کیږي ځکه خلک ګوري ډېره واوري کامه عیسوي د مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله کردار وکتلو اخلاق یې وکتلو کردار نه عیسوي داره متاثره شولو اخلاقو نه عیسوي داسې متاثره شولو سره باب نه توبه وبسله او په لوس ورسره بیعت وکړو کلمه یې ویله مغزه کې عیسوي مسلمان کو عزتمندو موته ته پکار ده چې د خپلو اکابرو غوندې کردار اختیار کو خپلو اکابرو غوندې اخلاق اختیار کو خپلو اکابرو مشرانو علماو غوندې عاجزي ځان کې راوله خدای قسم ده چا څه عاجزي کړې چا څه کردار ښه شوی ده الله رب العزت دنیا کې نزولی دي الله رب العزت دنیا کې مالامال کړي دي